سلامونه دوستانو، تمه د روغ او جوړ باید څنګه کولی شو ګیټي آی او صرافي دوستانو په افغانستان کې جوړه کړو. په افغانستان کې هم کار کوي. لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې هم او د ویډیو په کامنټ کې به هم دوستانو نو لینک باندې چې کله کلیک واخلئ ساین اپ باندې بیا راشه کلیک واخلئ او په دغه ځای کې به تاسو بیا یو خپل ایمیل ورته ورکړئ. نو هغه ایمیل چې تاسو غواړئ پکې اکاونټ راجستر کړئ په دغه ځای کې به تاسو ایمیل ورکړئ او بیا به راشه یو 8 حروفه پاسورډ به دغه ځای کې دوستانو تاسو ورکړئ. 8 حروفه پاسورډ ورکړئ، په دې کې به سیمبولونه هم وي او هر څه به درڅو دغه درې د شبکې په شان نښانونه تاسو ته شنه کړي او بیا به راشئ ریفرل باندې به کلیک واخلئ. تاسو ته زما ریفرل په سکرین باندې ښکاري، دغه ریفرل به ورکړئ او بیا به خانه پسې ټیک مارک او ساین اپ باندې به دوستانو کلیک واخلئ. کله چې په ساین اپ باندې کلیک وایست د تاسو اکاونټ به اوس په دې کې دوستانو جوړ شي. نو زموږ او تاسو اکاونټ په دغه صرافۍ کې په اتومات ډول دوستانو جوړیږي. نو دغه یوه کیپچر دغه داسې راوړئ. نو دغه غلطه شوه او دوهم ځل لپاره بیا هم تاسو ته بله کیپچه درکوي. نو تاسو به دوهمه کیپچه بیا راوړئ. دغه کیپچه دوستانو اوس به سمه شي او داسې به دلته پرې ونیسئ او پرېږدئ دی. نو کله مو چې دغه ویریفای دوستانو ترسره شو نو د تاسو اکاونټ جوړیږي. نو هلته بیا زه راځم په لاګین باندې کلیک اخلم. ما مخکې په دې کې اکاونټ جوړ کړی و او زه صرف پاسورډ او ایمیل او پاسورډ ورکوم. نو ځکه چې ما په مخکې په دغه صرافۍ کې اکاونټ جوړ کړی دی په همدې خاطر باندې ما ته ویل تاسو پاسورډ غلط دی. نو زه راځم او دغه خنم ټیک ماروم او بیا په لاګین باندې کلیک اخلم او د زما اکاونټ دی په دې کې به دوستانو اوس جوړ شوی. دغه کیپچه به هم بشپړه کوي. کیدای شي تاسو ایمیل ته یو کوډ لاړ شي او تاسو به هغه کوډ هم ورکوئ. تاسو ایمیل ته هغه ایمیل به راخلاص کړئ کوم باندې چې تاسو دغه صرافي جوړوئ. نو هغه ایمیل مو چې کله ورکړ نو ایمیل ته لاړئ او هغه کوډ مو ورکوئ نو تاسو اکاونټ به په اتومات ډول جوړ شي دوستانو. را به شي بیا په دغه ډاونلوډ باندې کلیک ورته واخلئ، بیا پورته دغه ډاونلوډ باندې کلیک واخلئ، بیا دغه مور ډاونلوډ باندې کلیک ورته واخلئ. نو کله مو چې په دې شیانو باندې کلیک وایست لږ به منتظر شئ. په دې کې انډرایډ اپیکر چې د دې ورژن هم ښه وي او ام بي سایز بیا ډېر وي. زه په ګوګل پلی باندې کلیک اخلو او دغه موږ تاسو اوس له ګوګل پلی سټور نه انسټال او دغه به دوستانو تاسو داسې را انسټال کړئ. شئ دغه به تاسو انسټال کړئ. دوستانو دغه انسټال کړه نو اوس به موږ تاسو څه کوو، په دې کې راځو په لاګین باندې کلیک اخلو. په لاګین باندې کلیک وایست بیا راځو په دغه ځای کې موږ تاسو ته یو آپشن راکوي لاګین. په دغه لاګین باندې کلیک ورته اخلو او راځو هماغه ایمیل ورکوو کوم ایمیل باندې چې موږ تاسو دغه صرافي جوړه کړې وه او دغه هم پسې نیکسټ کوو او هغه پاسورډ ورکوو. کله مو چې پاسورډ ورکوئ بیا راځو په لاګین باندې کلیک اخلو. نو کله مو چې لاګین باندې کلیک وایستو دوستانو لږ منتظر کېږو تر څو موږ تاسو اوس اکاونټ په دې کې جوړ شي او برابر شي. نو دغه کیپچر دغه کیپچه به هم داسې تاسو راوړئ او داسې به یې پرېږدئ. نو دغه هم ویریفیکیشن هم ترسره شولو. نه پوهېږم چې دلته پاسورډ کې یو څه مشکل دوستانو دغه هم برابر شولو. موږ تاسو راځو خپل ایمیل راخلاصو. هغه ایمیل به راخلاص کړئ په کوم ایمیل باندې تاسو په دې کې اکاونټ جوړ کړی دی او داسې به یې ریفریش کړئ لږ. کله مو چې ریفریش کړئ تاسو ته به اوس یو کوډ راسي. د دغه صرافۍ له لورې تاسو ته یو کوډ راځي او راځو همدغه کوډ په دې ځای کې تاسو کتلی شئ 15 40 نښه. بیا راځو همدغه کوډ اوس زه دلته ورکوم. تاسو کوډ به مختلف وي. ښه دوستانو کله مو چې کوډ هم ورکړ کوډ مو په اتومات ډول دوستانو واخلئ. کمپارم باندې به کلیک ورته واخلئ. نو تاسو اکاونټ دوستانو په دې کې اوس په مکمل توګه جوړ شو. څنګه کولی شو د دې ویریفیکیشن ترسره کوو. ویریفیکیشن په اړه هم اوس ټول معلومات درکوم. زموږ سره حساب ټوټل چې دی هغه 0 USD دی اوس مهال چې موږ کوم USDT په دې کې نه لرو. نو په دې کې موږ تاسو ته مکمل معلومات درکوم ویډیو تر پایه. دوستانو تاسو به راشئ اوس پورته دغه آپشن باندې به کلیک واخلئ خپل پروفایل باندې دوستانو. نو په دې کې راځو خپل ویریفیکیشن ترسره کوو. په دغه آپشن باندې به کلیک واخلئ. را به شئ KYC ایډنټي ویریفیکیشن باندې به کلیک واخلئ. نو کله مو چې په دې باندې کلیک وایست را به شئ ویریفای ناو. ویریفای ناو آپشن تاسو ته راځي. په دې باندې به کلیک واخلئ. نو لږ ورته منتظر کېږو. په لومړي سر کې افغانستان دی او موږ تاسو ته کنټري هم افغانستان دی. راځو خپل نوم به ورکئ د تذکرې مطابق نوم دوستانو تاسو باید ورکئ. په تذکرې کې مې چې کوم نوم او د تذکرې مطابق تخلص هم تاسو هغه غواړئ چې تاسو باید تذکرې مطابق تخلص هم په دغه ځای کې ورکئ. او تاسو په تذکره کې چې کومه تاسو تذکرې شماره چې کومه یعنې د آی ډي کارت هغه هم تاسو غواړئ. راځو په آی ډي ټایپ باندې کلیک اخلو. وایي تاسو څه شی باندې رجسټر کول غواړئ. په آی ډي کارت غواړئ یا پاسپورټ غواړئ یا ډرایور لیسنس باندې. زه راځم په مثلا په الکترونیکي تذکره باندې کوم. الکترونیکي تذکرې کوډ موږ تاسو دوستانو غواړئ هغه کوم روسۍ کې 15 عدده چې کوم تاسو نمبر ده د الکترونیکي تذکرې نو هغه موږ تاسو څخه غواړي هغه به هم ورته ورکړو. کله مو چې دغه هم ورته برابر کړل مکمل معلومات راځو په نیکسټ باندې کلیک اخلو.
نو نیکسټ باندې مو چې کله کلیک وایسته لږ منتظر کیږو تر څو موږ تاسو دغه صفحه هم دوستانو ترسره شي. نو لږ منتظر کیږو. نو تاسو اوس دوستانو کتلی شئ زموږ تاسو دغه کوم معلومات چې وو دغه به تاسو ته ویریفیکیشن آپشن چې دی هغه فعالوي. نو خپله تذکره به دې کې ورته اپلوډوو. کله مو چې تذکره دوستانو ورته اپلوډ کړه اوس راځو وایي تاسو بیک سایډ ته هم تذکره راواخلئ. نو دغه همداسې ورته نیسو دغه په اتومات ډول دوستانو واخلئ او کله چې په اتومات ډول واخیستل نو له هغې وروسته به اوس موږ تاسو څخه یو مخ سکین هم وکړي. نو د مخ سکین لپاره به هم تاسو خپل مخ سکین ورته وکړو. نو تاسو سره باید شاته یو کالر یا باکګراوند سپین وي. ښه دوستانو په همدې خاطر دوی هلته ویل چې مووی کالرز که نه د شاته کوم باکګراوند چې موږ سره وي دغه بیا نه مني دوی. نو په همدې خاطر باندې دوی هم لومړی ویریفیکیشن نه منلو. نو په همدې خاطر دوستانو زموږ تاسو ویریفیکیشن چې دی هغه به ترسره شي. نیکسټ باندې به کلیک واخلو. نو اوس موږ تاسو ویریفیکیشن چې دی هغه دوستانو ترسره کیږي. نو دلته دوستانو موږ ته وایي تاسو ویریفیکیشن چې دی هغه به 10 منټ وروسته وایي موږ چې کوو تر څو تاسو ته موږ بیا معلومات درکړو چې یا دا لغوه شو او یا د ترڅنګ ورته شین ټک مار ولګېدلو دوستانو. نو اوس مهال زموږ ویریفیکیشن چې دی هغه تر څېړنې لاندې دی له هغې وروسته به دغه بیا معلومیږي. پروفایل آپشن باندې چې کلیک واخل تاسو دوستانو نو په دې کې تاسو بیا لږ خپل ایډیټ هم کولی شئ او هر څه تاسو پکې ایډیټ کوئ دا هم تاسو پکې ایډیټ کولی شئ او خپل تصویر هم ورته اپلوډ کولی شئ. تاسو خپل تصویر که غواړئ پرې ولګوئ نو خپل تصویر هم تاسو چې ورته راواخلئ او هغه تصویر تاسو په دې باندې لګولی شئ. خپل د کوم ویریفیکیشن چې تاسو درکړي او له هغې وروسته تاسو خپل تصویر پرې ولګوئ په دغه سراپای باندې تر څو تاسو تصویر هم په دې کې معلوم وي. هغه زموږ تصویر دی راځو دغه تصویر سیو کوو په دې باندې. نو دغه تصویر هم دوستانو پرې سیو شولو. له هغې وروسته به دوی زموږ ویریفیکیشن ګوري او بیا موږ تاسو ته ځواب راکوي چې آیا تاسو ویریفیکیشن ترسره شو که نه. د دوی له لورې موږ ته یو ایمیل هم راځي او یو نوټیفیکیشن هم پکې راځي. نو په دې کې نورې برخې هم دي ټریډ برخه هم ده دوستانو. په دې کې ټولې برخې شتون لري. کله چې موږ ویریفیکیشن ترسره شي موږ تاسو بیا هر څه په دې کې کولی شو لکه څنګه چې په فاینانس بای بیټ پی دا شانتې په نورو سره پای کې کوو هغه کې هم دلته هم ترسره کولی شو چې په دې کې ټریډینګ هم د هر څه په دې کې موجود دي. نو ویډیو دوستانو تر همدې ځایه که خوښه مې لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. بل ویډیو چې بیا به زر زه تاسو په لوی الله سپارم.